بسم الله الرحمن الرحیم. راځو دریم درسي لیکچر ته. په دې لیکچر کې غواړو دا ووایو چې څه ډول کولی شو یو پروګرام شروع کړو. له ډېر یو ساده پروګرام څخه شروع کوو، اما د هغې له پروګرام د شروع نه مخکې غواړم یو څه عمومي قدمونه تاسو ته ووایم چې عمومي سټیپونه کوم دي چې یو پروګرام شروع کوو. د هر پروګرام د شروع لپاره موږ اړتیا لرو تر څو ځینې عمومي کارونه چې هر پروګرام دپاره ترسره کوو. لومړی سټیپ د پروګرامینګ چې دغې ته ایډیټینګ وایو، ایډیټ کول، یعنې د پروګرام هغه لیکل او ټایپ کول ته موږ ایډیټینګ وایو. په هره ژبه کې د پروګرام د لیکلو نوموړی سټیپ چې ده فرق لري، یعنې متفاوت ده نسبت نورو ژبو ته. مثلا په سی ژبه کې موږ تاسو پروګرام په یو رقم باندې شروع کوو، په سی پلس پلس کې بل رقم باندې ټایپ کوو، په جاوا کې بل ډول ټایپ کوو. هره ژبه بیل سټایل د ټایپ کولو لپاره لري. ځینې ژبې فنکشن استفاده کوي، ځینې ژبې مثلا آبجکټس استفاده کوي، ځینې ژبې نور کامپوننټس استفاده کوي. هره ژبه خپل یو بیل د لیکلو د کود د لیکلو لپاره سټایل لري. یعنې په اصلا د موږ سره دوه ډوله کوډ ده. یو ته ویل کېږي سورس کوډ. سورس کوډ د موږ سره هغه کوډ ده چې په شروع کې ټایپ کوو. مثلا کوم څوک د پروګرامینګ سره بلدتیا لري هاش انکلود stdio.h په سی ژبه کې موږ تاسو لیکو، همدا ډول ادامه پروګرام ته ورکوو. دې ته موږ تاسو د پروګرام ایډیټینګ وایو، یعنې د پروګرام لیکل او ټایپ کولو ته پروګرام ایډیټینګ ویل کېږي. د ایډیټینګ سټیپ ده، لومړی سټیپ یې ده. کله چې پروګرام مکمل ایډیټ شو، تکمیل شو، ولیکل شو، اوس موږ تاسو نوموړی پروګرام په انګلیسي ژبه باندې ده. کمپیوټر په دې باندې مستقیما نه پوهېږي. کمپیوټر نشي کولی چې د دې څخه مفهوم واخلي. نو د دې کړنې لپاره، د دې ستونزې د حل لپاره موږ تاسو د پروګرامینګ دویم سټیپ ته ځو، چې هغې ته ویل کېږي کمپایلینګ. یعنې پروګرام مو غواړو کمپایل کړو، غواړو پروګرام مو یعنې داسې یو هغه ته واړوو چې کمپیوټر په هغې باندې پوه شي. کمپایلیشن ترسره کېږي. په دې کې یو پروګرام کمپایل کېږي، یعنې څه ډول پروګرام داسې یو ژبې ته وړل کېږي چې کمپیوټر ورباندې پوه شي، ترجمه کېږي. لکه مخکې موږ وویل چې کمپیوټر یوازې په 0-1 پوهېږي، یوازې باینري ژبه باندې پوهېږي، په 0 او 1 باندې پوهېږي. کمپیوټر ټول ژبه همدا 0 1 د یو کمبینیشن ده، دا یې کمپیوټر اصلي ژبه ده. دا چې پروګرام موږ تاسو دغې ژبې ته تغییروو، دې مرحلې ته کمپایلینګ وایو. لومړی موږ تاسو پروګرام په دې ژبه باندې نه لیکو، په 0-1 باندې پروګرام په انګلیسي ژبه باندې لیکو، یا هم انګلیس ته نږدې، انګلیس ته ورته ژبه، په دې کې پروګرام لیکو. د هغې څخه وروسته په دویم سټیپ کې موږ تاسو کمپایلیشن کوو، پروګرام مو کمپایل کوو، یعنې پروګرام مو د کمپیوټر ژبې ترجمه کوو. اوس شاید د کمپایلینګ په مرحله کې زموږ سره د یوه فایل نه زیات فایلونه جوړ شي. مثلا زموږ سره دا یو فایل ده، یو فایل ولیکلی. کمپایلینګ شاید دې نه 2 3 4 5 6 فایلونه لاسته راشي، یعنې زیات فایلونه شاید منځته راشي. د دې لپاره موږ تاسو دریم مرحلې ته ځو چې لینکینګ ورته ویل کېږي. یعنې پروګرام هغه ټول فایلونه چې په کمپایلیشن کې لاسته راغلي هغه سره لینک کوو، سره یو ځای کوو. لینکینګ مینس سره یو ځای کول، یعنې د پروګرام هغه څومره برخې چې موږ ته لاسته راغلي په کمپایلیشن مرحله کې هغه ټول سره لینک کوو، سره یو ځای کوو یې، او یو فایل لاسته راځي چې د هغې ایکسټنشن به .exe وي، یعنې په یو نوم سره، مثلا sam.exe یا مثلا program.exe، هر نوم چې موږ تاسو ورته انتخاب کړو هماغه نوم په آخر کې، یعنې exe ورسره مست، داسې یو فایل لاسته راځي. کله چې دا فایل مو لاسته راغلو په درېیم مرحله کې د پروګرامینګ څلورم مرحلې ته ځو چې هغې ته لوډینګ وایو. لوډینګ مرحله کله چې په دغې پروګرام باندې موږ کلیک وکړو، په دې .exe فایل چې د لینکینګ په مرحله کې لاسته راغلی، کله چې په دې باندې کلیک کوو یا یې اوپن کوو، دا پروګرام مو راځي ریم ته لوډ کېږي. لوډینګ همدا معنا، یعنې پروګرام مو په ریم کې اوپن کېږي، په ریم کې خلاصېږي، خپل ځانځیرونې تبدیلوي، د هغې څخه وروسته ریم ته راځي. نو کله چې پروګرام لوډ شي، د هغې څخه وروسته آخري مرحله ده چې اکزیکیوټینګ ورته ویل کېږي. اکزیکیوټینګ دا معنا، یوه خبره چې ستاسو په یاد وي هغه دا ده چې په ریم کې زیات پروګرامونه په یو وخت کې شتون لري. دوی ویټینګ کوي تر څو سی پي یو ترلاسه کړي، تر څو پروسیسر ترلاسه کړي. پروسیسر ته ویټینګ کوي، په انتظار کې ولاړ وي. کله چې پروګرام ته نوبت ورسېږي،
ترڅو له ریم څخه راشي پروسیسر ته او پروسیسر په هغې باندې اپریشن ترسره کړي، عملیې ورباندې ترسره کړي، یو مفهوم ورڅخه واخلي. دې مرحلې ته اکزیکیوټینګ وایي. یعنې پروسیسر ته چې کله پروګرام راورسېد اکزیکیوټینګ ورته وایو. دا د پروګرامینګ عمومي مرحلې دي. اوس لومړۍ مرحله مو ایډیټینګ وویله. مخکې مو مکمل تشریح کړي پروګرام لیکل او د هغې ټایپ کول ته ایډیټینګ وایو. ایډیټینګ د مرحلې لپاره موږ تاسو یو سافټویر ته ضرورت لرو چې ایډیټر ورته ویل کېږي. ایډیټر یعنې ایډیټ کوونکی. لکه خپله چې زه کوم ځای کې ایډیټ کوم لیکنه کوم دا موږ سره یو ایډیټر ده نوټ پاډ پلس پلس په نوم سره. دا یو ایډیټر ده نوټ پاډ پلس پلس. یا نو مثلا زه کولی شم په همدې کې کود لیکنه وکړم، خپل پروګرام مکمل ټایپ کړم، هش انکلوډ سټډیوټیک مثلا نور یې فایلونه راواخلم، میل فنکشن ورسره ولیکم، نورې فنکشن استفاده کوم، ستونزه نشته ده ځکه یو ایډیټر ده دې سره. مایکروسافټ ورډ د ورډ پروګرام موږ تاسو استفاده ورڅخه کوو. دا موږ سره خپل یو بل ایډیټر ده، کولی شو موږ تاسو له دې څخه هم استفاده وکړو. اما یو خبره هم په یاد وي چې له مایکروسافټ ورډ څخه د ایډیټینګ لپاره استفاده مه کوئ، ځکه په دې کې چې موږ تاسو یو څه لیکو اتومات مثلا ګرامري رولز ورباندې کېږي، تاسو ګورئ ورباندې عملي کېږي، پیدا کېږي ورباندې. مثلا زه لیکم په ورډ کې هش یا مثلا لیکم پرنټیف، یا پرنټیف په څه ژبه کې زیات استفاده ګورئ پرنټیف اتومات لومړی پی د پرنټیف لوی حروفو ته واوښته. څه ژبه چې دا یو خبره هم په یاد وي کیس سنسیټیو ده، کیس سنسیټیویټي لري. کیس سنسیټیویټي څه معنا؟ کیس سنسیټیو مطلب دا د کیس سنسیټیویټي نه چې په کوم څه چې په کوم کیس باندې معرفي شي. مثلا پرنټیف په څه ژبه کې چې ده په کوچنۍ پی باندې معرفي شوی ده. پرنټیف وروسته موږ تاسو بیا یوزیج وایو. که چېرته دا په لویه پی باندې موږ تاسو ولیکو نو څه ژبه دا نه پېژني. دا پرنټیف بیا په څه ژبه کې نه پېژندل کېږي. څه ژبه ته وایي دا زه نه پېژنم. کیس سنسیټیو ده، د کیس سره حساسه ده، حساسیت ورسره لري. یعنې چې کوم کیس کې کوم څه معرفي کېږي په همغه کیس کې باید تر اخره پورې پاتې شي، په همغه کیس کې باید استفاده شي، که لوور کیس اوسي که اپر کیس اوسیږي. نو له داسې هغه څخه استفاده مه کوئ لکه مایکروسافټ ورډ څخه، ځکه هغه ځینې کود موږ خپله تغییروي چې بیا وروسته موږ له ستونزو سره مخ کېږو. نو دې لپاره یو ایډیټر ته اړتیا لرو. د کمپایلیشن لپاره د کمپایلینګ لپاره کمپایلر ته اړتیا لرو. موږ تاسو باید یو کمپایلر په نوم باندې سافټویر انسټال کړو. کمپایلر ډاټ اکزي فایل ده باید انسټال یې کړو. مثلا د سی ژبې لپاره کمپایلر چې ده د جي سی سی په نوم سره gcc.exe په دې نوم سره کمپایلر موږ تاسو استفاده کوو. د دغې پروګرام په مرسته باندې موږ تاسو د سی ژبې پروګرام کمپایل کوو، کمپایلیشن یې ترسره کوو. او د لینکینګ لپاره یو بل هغه سافټویر استفاده کوو، لینکر ډاټ اکزي په نوم سره فایل ده. د دې لپاره چې پروګرام لینک کړو له لینکر څخه استفاده کوو، لینکر ډاټ اکزي فایل استفاده کوو. بېلابېل لینکر شته چې کولی شو پروګرام په هغې باندې لینک کړو. او د دې لپاره چې پروګرام لوډ کړو لوډر او اکزیکیوټر لپاره اکزیکیوټر ته هغه تر څو پروګرام مو اکزیکیوټ شي تر څو رن شي. دا دوه سټیپونه چې دا له هغې څخه بېل دي، دا به د وینډوز مربوط کړي چې لوډینګ او اکزیکیوټینګ په کومه طریقه باندې په کوم میکانیزم باندې ترسره کوي، کوم تخنیک یې لپاره استفاده کوي. اوس دا وایو چې د دغې ټولو سټیپونو لپاره موږ تاسو بېل بېل سافټویرونه استفاده کوو. لکه مخکې مې درته وویل د هر شي لپاره یو بېل سافټویر باید انسټال کړو، د هغې څخه وروسته استفاده ورته وکړو. دا ستونزه د یو نوي زده کوونکي لپاره د پروګرامینګ د یو نوي زده کړیال لپاره یو څه سخته ده، یو څه ستونزمنه ده. د همدغې ستونزې د حل لپاره موږ تاسو یو سافټویر لرو IDE انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرمنټ، یعنې د پروګرامونو د جوړولو لپاره یو ټولیز محیط، یو جامع محیط. په دې کې دا ټول پورته ذکر شوي سافټویرونه مخکې له مخکې شتون لري. ته فقط یو IDE انسټالوې. مثلا ډیو د موږ سره یو IDE ده ډیو ډاټ اکزي. ته صرف دا ډاونلوډوې، د هغې څخه وروسته انسټالوې او کولی شې استفاده ورڅخه وکوې. کولی شي دا مکمل 5 پورته پروګرامونه چې موږ یادونه یې وکړله مکمل په دې کې اکسس کړي. یعنې د هر یو بېل بېل د انسټالیشن څخه ته خلاص وي او صرف په یو کلیک سره کولی شي مکمل 15 واړه پورته رن کړي. نو مثلا ډیو زموږ سره یو IDE ده. نو زه راځم ډیو ډاونلوډوم له انټرنټ څخه. د ډیو سیټ اپ تاسو کولی شئ پیدا کړئ دلته په زیاتو ویبسایټونو کې شتون لري. نو موږ راځو دې ځای کې انشاءالله چې یو سیټ اپ ډاټ اکزي فایل به پیدا کړو. ورژن یې لیټسټ ده، فایل سایز یو 50 MB ده، اپډیټ یې دا ده. نو ډاونلوډ لپاره په ډاونلوډ باندې کلیک کوو.
سیکنډ نور هم نو your download will start shortly پروګرام ډاونلوډ شروع کیږي نو کولای شي تاسو نور آیډي ګانې هم استفاده کوي کولای شي بورلند استفاده کوي د بورلند په نوم سره یو بل آیډي ده بورلند سی پلس پلس ډاونلوډ د دې کمپایلر څخه هم استفاده کولای شي یا کولای شي کوډ بلاکس استفاده کوي هر یو چې تاسو خوښیږي کولای شي استفاده ورڅخه وکوئ کوډ بلاکس په نوم سره بل ایډیټر ده نو دا ټول هغه ایډیټرونه دي چې موږ تاسو یې استفاده کولای شو نه پوهېږم ستونزه ده ولې ډاونلوډ نه شو نو د ډاونلوډ کولو لپاره راځو random downloading یا له دې څخه تېرېږو یو بل سایټ څخه یې ګورو dev cpp per pc dev c++ per pc c++ ورسره لیکلي دي کولای شو دا د dc لپاره هم استفاده کوو sourceforge.net فکر کوم دا ښه سایټ ده د دې نه به یو څه زر ډاونلوډ شي یا ډاونلوډ کلیک ورباندې کوو ډاونلوډ باندې نو تاسو به انشاءالله چې easy فایل ډاونلوډ کوو کوډ بلاکس ښه فیچرز دي کولای شي کوډ بلاکس هم استفاده کوي بورلند هم استفاده کوي او له ډیو څخه هم استفاده کولای شي What's wrong ولې نه ډاونلوډېږي مشکل څه ده ستونزه کوم ځای کې دا یې ویژنونه دي کولای شو خپله یې هم ورته چوز کړو I don't know ستونزه کوم ځای کې ده چې زموږ د ډیو سیټاپ نه ډاونلوډېږي یا سټارټ شو دا تاسې ګورئ 840 MB ده او ډاونلوډ یې شروع شو نو دا ډاونلوډ چې څو خلاصېږي تر هغې پورې تاسو پروګرام ویډیو به سټاپ کړو ښه پروګرام ډیو ډاونلوډ شو ما ډیسکټاپ ته راوړ له ډاونلوډ فولډر څخه تاسو کولی شئ په دې باندې کلیک وکړئ د کلیک څخه وروسته یس او انسټال یې کړئ نو صرف انټر پریس کوو تر څو تر اخره پورې زموږ تاسو پروګرام د ډیو سیټاپ انسټال شي نو دا چې مخکې ته انسټال شوی نو زه یې بیا انسټالوم تاسو صرف هغه باندې کلیک وکړئ چې تاسو ورباندې پوه شئ په انسټالولو طریقه باندې نو کولی شو وروسته بیا د همدې آی ډي څخه استفاده وکړئ نه ډېر زموږ سره یو آی ډي دوسیه اوکې باندې کلیک کوو آی اګري نیکسټ انسټال کله چې انسټال باندې کلیک وکړو مکمل انسټالېږي اما زه اوس کینسل کوم ځکه مخکې ما انسټال کړی دی راځم دلته ډیو سی پي پي سره نو په دې ډیو کې زه کولی شم چې اوس کوم لیکنه وکړم کله چې راځو لومړی کنټرول پلس ان یا هم راځو فایل ته نیو سورس فایل باندې کلیک کوو د دواړو څخه کولی شو ته نوي فایل ته راشو د دې سره موږ تاسو خپل پروګرام شروع کولی شئ دا موږ سره اوس د ایډیټر په شکل باندې استفاده کوو کله چې پروګرام مکمل ایډیټ کړو ویې لیکو لیکنه خلاص چې راځو په دې ځای کلیک کوو په دې باندې کمپایل اینډ رن پلیز چې په دې آی ډي کې موږ سره کمپایلیشن لینکینګ لوډینګ او ایگزیکیوټینګ مکمل په یو کلیک باندې ترسره کیږي یعنې موږ ته یې کوډ لیکنه اسانه کړې پروګرامر ته یې کوډ لیکل اسانه کړي دي نور په بیک اینډ کې د پروګرام هغه کمپایل کول لینک کول لوډ کېدل او ایگزیکیوټ کېدل مکمل ټول په یو کلیک باندې ترسره کیږي دا چې پروګرام موږ تاسو په سی باندې شروع کوو په سی ژبه کې کومې ډایرکټران استفاده کوو ولې استفاده کوو کوم فنکشن استفاده کوو څه ډول پروګرام شروع کړو انشاءالله چې په راتلونکي لیکچر کې به مکمله توګه باندې بحث ورباندې وکړو ښه وخت ولرئ السلام علیکم